نن غواړم تاسو ته د وزن کمولو هغه سمه لاره وښیم چې بیا هیڅکله د لوږې احساس ونه کړئ. د وزن کمولو راز په کم خوراک کې نه دی بلکې په سم خوراک کې دی. ساینسي حقیقت دا دی چې تاسو باید داسې خواړه وټاکئ چې حجم یې ډېر وي خو کالوري لږ وي. راځئ له دسترخوانه یې پیل کړو. د سپینې ډوډۍ او سپینو وریجو پر ځای له هغې ډوډۍ کار واخلئ چې توره وي یا یې بوره کمه وي. ستاسو په هر خوراک کې باید سبزیجات لکه بادرنګ، کاهوکرم او شنه سابه نیمه برخه ونیسي. دا ځکه چې دا خواړه فایبر لري، ستاسو معده ډکوي خو وازده نه جوړوي. بله مهمه برخه پروټین دی. د چرګ سینه، هګۍ، لوبیا او دال ستاسو د عضلاتو ساتنه کوي او د ډېر وخت لپاره مو مړه ساتي. دلته یو مهم ټکی شته، هغه کاربوهایډریټ چې په پوره شیرینۍ او بازاري جوسونو کې دي ستاسو د وزن کمولو تر ټولو لوی دښمنان دي. د دې پر ځای له طبیعي میوو کار واخلئ خو په هغو کې هم افراط مه کوئ. د غوړو لپاره د حیواني غوړیو پر ځای د زیتونو تیل یا لږ مقدار چارمغز او بادام وکاروئ. یوه مهمه ساینسي مشوره دا ده چې مخکې له ډوډۍ خوړلو 2 ګیلاسه اوبه وڅښئ. دا کار ستاسو اشتها کنټرولوي او میتابولیزم تیزوي. په یاد ولرئ وزن کمول یو سفر دی، نه د یوې ورځې کار. موږ په دې پاڼه کې هڅه کوو چې تاسو ته د روغتیا او فټنس په اړه تر ټولو دقیق معلومات درکړو. که غواړئ داسې نورې ویډیوګانې وګورئ نو موږ فالو کړئ او دا ویډیو له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. مننه.